په سترګو کې مرداري چې دننه ورولویږي یا دننه مرداري پکښې وي، پرېمینځل یا فرض دی که نه دی فرض. مثلا سترګې وینې کړي یا په سترګو کې مرداري ولوېده خو دننه سترګې مردارې شوې، د دغه په اوداسه کې پرېمینځل فرض دی که نه دی. مسله دا ده چې په سترګو کې وینه یا بله مرداري ولویږي یا پکې وي دننه سترګې ونیسي یا نه وکړي یا یو بله مرداري پکښې د دغه دننه سترګو پرېمینځل، دغه مرداري دننه د سترګو پرېمینځل دا فرض نه دی. مسائل رفعت قاسمي د وضوء مسائل اول جلد یو شپېتم مخ مکتبه رشیدیه کوټه رد محتار مطلب فرائض وضوء اول جلد 82 مخ 14 لیکه مکتبه حقانیه پېښور.